ای مؤمنانو د الله او د هغه د پیغمبر په مخ کې مو وړاندې کیږي او له الله نه ویریږي. الله د هر څه اوریدونکی او پوهیدونکی دی. ای مؤمنانو خپل आवाज د پیغمبر له आवाज نه مو پورته کوئ او موږ پیغمبر سره په لوړه غږ خبرې کوي لکه چې په خپل منځو کې یو له بل سره کوي. هسینه چې تاسو ټول کړو وړو ځای شي او تاسو خبره هم نه اوسئ. کوم کسان چې د خدای د پیغمبر په وړاندې د غږیدلو په وخت کې خپل غږونه ټیټوي، هغوی په حقیقت کې همغه کسان دي چې الله د هغوی زړونه د تقوا لپاره ازمویلي دي. د هغوی لپاره بخښنه ده او لوی اجر. ای پیغمبر کوم کسان چې تاسو له هجرونه د باندې ناری وਹੀ له هغونه زیاتره نه پوهان دي. که هغوی ستاتر وتلو پورې صبر کړای وای نو د همغو لپاره بهتره و. الله بخونکی او نهایت رحم لرونکی دی. ای مؤمنانو کوم فاسق تاسو ته کوم خبر سره راشي نو تاسو تحقیق وکړئ. هڅینه چې تاسو کومې ډلې ته په ناپوهۍ سره ضرر ورسوي او بیا په خپل کړو پښیمانه شي. خو په هغه چې تاسو په منځ کې د الله پیغمبر موجود دی، که هغه په زیاترو چارو کې تاسو خبره ومني نو تاسو به په خپل پښتونځو کې اخته شي. خو الله تاسو ته د ایمان مینه درکړه او هغه تاسو لپاره په زړه پورې وګرځاو او له کفر، فسق او نافرمانی څخه تاسو کرکجن کړی. همدغه چې خلک پر سم لار دي د الله په فضل احسان سره او الله د علم او حکمت خاوند دی. او کله مؤمنان څخه دوه ډلې په خپل منځو کې په جنگ شي نو د هغو په منځ کې صلح وکړي. بیا کله هغه نه یو ډله پر بلې تیری وکړي نو لتیری کوونکې ډلې سره وجنګيږي تر دې پورې چې هغوی د الله د حکم خاطر وګرځي. بیا کله چې هغوی راوګرځي نو د هغوی په منځ کې په عادل سره سوله وکړي او انصاف وکړي چې الله انصاف کوونکی خوښوي. مؤمنان خو یو د بل سره ورونه دي، نو د خپل ورونو په منځ کې مناسبات سم کړئ او له الله نه ویریږئ، هیله ده چې پر تاسو رحم وکړي شي. ای مؤمنانو نه دي نارینه په نورو نارینه او ملنډي وایي کېدای شي چې هغوی له دوی نه غوروي، او نه دي خځې په نورو خځو ملنډي وایي کېدای شي چې هغوی له دوی نه غوروي. په خپل منځو کې یو د بل عیب ملټوي او مو یو بل په بدو نمونه سره یادوي. له ایمان راوړلو وروسته په فسق کې نوم پیدا کول ډیره بده خبره ده. کوم کسان چې له دغه چارچلن څخه روان نه وړي هغوی ظالمان دي. ای مؤمنانو له ډیرو ګمانونو کولو نه ډډ وکړئ چې ځینې ګمانونه ګناه وي. تجسس مکوئ او د تاسو نه د څوک د چا غیبت نه کوي. ایا په تاسو کې داسې څوک شته چې د خپل مړ ورور غوښه خوړل خوښ کړي؟ ګورئ تاسو په خپل د دینه کرکه کوئ. له الله نه ویریږئ. الله ډیر ښه توبه قبلونکی او خورا مهربان دی. ای خلکو مونږ تاسو لیو نارینه او یوې خځینه پیدا کړی او بیا متاسې قومونه او قبیلې وګرځولې ترڅو چې تاسو یو تر بل سره وپیژنئ. په حقیقت کې د الله په نزد له تاسو نه تر ټولو زیات عزتمند هغه څوک دی چې په تاسو کې تر ټولو زیات پرهیزګار وي. په باوري ډول الله په هر څه پوهیدونکی او با خبره دی. دغه صحرایان وایي چې موږ ایمان راوړ. دوی ته وایي تاسو ایمان نه دی راوړی، بلکې تاسو وایي چې موږ اطاعت کوونکي شو. ایمان لا تر اوسه ستاسو په زړونو کې داخل شوی نه دی. که تاسو د الله او د هغه د پیغمبر فرمان برداري غوړه کړئ نو هغه به تاسو د عملونو په اجر کې څه کموالی را نه وي. په باوري ډول الله بخونکی او مهربان دی. په حقیقت کې خو مؤمنان هغه دي چې پر الله او د هغه پر پیغمبر ایمان راوړ، بیا هغوی څه شک نه کړ او په خپل مالونو او سرونو سره د الله په لار کې جهاد وکړ. هغوی ریښتونی خلک دي. ای پیغمبر د ایمان دغه مدعیانو ته وایه آیا تاسو الله ته د خپل دین خبر ورکوي؟ په داسې حال کې چې الله د زمکه او اسمانونو په هر څه باندې پوهیږي او هغه د هر شی علم لري. دوی پر تا احسان باروي چې دوی اسلام راوړ. دوی ته وایه د خپل اسلام احسان پر ما چوي، بلکې الله پر تاسو احسان باروي چې هغه تاسو ته د ایمان لارښوونه وکړه. که تاسو پر اختیار سره د خپل ایمان په دعوا کې ریښتونی. الله د زمکه او اسمانونو د هر پټ شی علم لري
او هر څه چې تاسو کوی هغه د هغو ټول لیدونکی دی.